چې د دې بد صورت د بیا لیدلو وسه نه وه چې ستا په حکم و هندارې ماتېدې لاړې چې د له ډېرو د وفا تمه هم نه لرله د زمانې دود و بې ډوله نڅېدې لاړې. د هنري وزرو یوټیوب چینل او پاڼې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله مند یم چې جوړ او روغ به وئ. دا د یو ځل بیا مو په یوه بل پروګرام کې راسره خوږژبی او تکړه شاعر کرامت الله کاون صاحب میلمه کړی. کاون صاحب واقعا چې ستاسو به یې د شاعري ډېره زیاته خوښه شي. دی ډېر ښایسته ښایسته شعرونه لیکي. نو کاون صاحب ته په لومړي سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. کاون صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ پروګرام ته راغلی، وخت مو راکړه، خوشحاله یو پروګرام کې چې لرو دی. خوشحاله اوسئ خاورین صاحب، ستاسو د یوټیوب چینل هنري وزرو ټولو لیدونکو او کتونکو ته نیکې هیله او سلامونه وایم. کور مو ودان چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړو، موږ مو دومره څه وبللو او د مرکې وړ مو وبللو. ژوندي دی، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. لکه څنګه مې چې تا مخکې مې څو بیتونه وویل، دوستانو سره مې شریک کړل. هیله ده چې د دوستانو خوښ شوي وي، ځکه زما ډېر خوښ شو. ډېر ښایسته بیتونه وو، ډېر بامفهومه وو، ډېر بامعنه وو. نو دا راته ووایه چې کاون صاحب لږ معرفت ځکه وکړه چې دوستان دې وپېژني، څومره وختي شاعري کوئ، د کوم ځای یاست، په څه کارونو بوخت یاست؟ نوم مې کرامت الله کاون دی، د پکتیکا ولایت د مرکز ښرنې اوسېدونکی یم. فی الحال په یو سیمه ییز کورس د هغه کې استادي لرم. تر 14 ټولګي پورې مې زده کړي دي. د پکتیکا اوسېدونکی یم. لومړي سر کې څه شی درنه اورو تر څو دوستان خوند ترې واخلي؟ په لومړي سر کې به مې خپل یو غزل درته ووایم. هیله ده چې خوښ مو شي. مهرباني. زړه مې چوي له اضطرابه، را پیاله خانه خرابه. زړه مې چوي له اضطرابه، را پیاله خانه خرابه. د هیڅ چا ژوند دی هم نشي له ګلابه تر ګلابه. ژوند د دومره هم لنډ مشه چې ګناه باندې موړ نشي. ژوند دی دومره هم لنډ مشه چې ګناه باندې موړ نشي. روح دې داسې ځای کې ورکړه له ګناه نه تر ثوابه. مننه. ژوند ښایسته و که بدرنګ و، ټولو ستا په امید تیر کړ. ژوند ښایسته و که بدرنګ و، ښایسته و که بدرنګ و، ټولو ستا په امید تیر کړ. ستا نامه یې جوړه کړې د روحونو له کتابه. مننه. بیا د مرګ څپېړې راکړې، موږ به نه یو ترې ناراضه. خاورین صاحب، بیا د مرګ څپېړې راکړې، موږ به نه یو ترې ناراضه. هېڅ ارمان به په زړه نه وي، موږ به لوسته یې کتابه. د خالق مهرباني وه، ګنې دومره اخلاص هم نه. د خالق مهرباني وه، ګنې دومره اخلاص هم نه. ښایست ټول در پسې راوتی د تخلیق له ښکلې بابه. په کاون یې څه فرق نشته، ټول به ستا په نوم آغاز کړي. خاورین صاحب، په کاون یې څه فرق نشته، ټول به ستا په نوم آغاز کړي. که پښه ماته کړي باجې ته، یا سحر زه تر محراب. ډېره زیاته مننه. نو کاون صاحب بل درنه اورو، مسلسل څو درنه اورو چې بال به درته ووایم. وایي زما ذهن دی اغشي چې د حد تر پلو واوړي. زما ذهن دی اغشي چې د حد تر پلو واوړي. معلومات چې مجسم کړم، بیا د مرګ تر وره راتیر شي. د ښایست خواږه د ډیر دی، زما ژبه پکې نښلې. د ښایست خواږه د ډیر دی، زما ژبه پکې نښلې. زما سترګې چې بې ساه شي، لا د نور هم زور پذیر شي. مننه. ستا په مینه د بدنام شم، ستا په سر مې دار قبول دی. ستا په مینه د بدنام شم. مننه. وای ستا په مینه د بدنام شم، ستا په سر مې دار قبول دی. مما یو څه وخت مې پرېږده، ادمیان دې را چاپېر شي. ستا نامه مې پرې جاري کړه، زه نور خدای پاک مهربان دی. ستا نامه مې پرې جاري کړه، زه نور خدای پاک مهربان دی. دغه سوال مې د قبول شي، زما انس د ستا په څېر شي. دغه سوال مې د قبول شي، زما انس د ستا په څېر شي. همدومره. په خپله څومره شاعري دې کړې ده تقریبا؟ د ما شاعري تقریبا تر یو کتابه پورې رسېږي.
نیت لري چې کتاب دې چاپ شي؟ په اوس وخت کې اوس فعلا نیت نه لرم. راتلونکي ته به ګورو چې کتاب به چاپوو یا یې نه چاپوو. په ټوله شاعري دې چې کړې ده د خوښې غزل یا نظم چې تا ته ډېر خوند درکړی وي تر ټولو زیات زما خو خپله شاعري دی، تقریبا ټول خپل شعرونه مې خوښ دي. هغه چې مې لیکلي دي تر خلکو مې رسولي هغه مې ټول خوښ دي. نو نشم کولی چې درته ووایم چې دا غزل مې خوښ دی یا مې دا نه دی. ټول دې خوښ دي؟ ټول مې خوښ دي ځکه زما خپله شاعري ده. بل څه درنه اورو ستا په خوښه باندې چې ډېر ښه وي؟ په لومړي سر کې به یو 2 بیتونه ووایم، ارشاد. وروسته بیا یو نظم دی هغه به درته ووایم. هېڅ چېرته نه و د سکون مکان بې څوکه ومه، هېڅ چېرته نه و د سکون مقام بې څوکه ومه، ژوند یوه دوکه وه چې راکړه د ملګرو په نوم. مننه وایي موږ به چټي راز دیواله ته وایي نه پوهېدو، موږ چټي راز دیواله ته وایي نه پوهېده، اوس یو راز را رسوا کېږي د مسترو په نوم. بس یو راز را رسوا کېږي د مسترو په نوم. مننه. نظم به مې په موبایل کې نه وي لیکلی مې دی ځکه چې هغه ته مې نه دی رسولی. هیله ده چې خوښ مو شي او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځئ. ژوند همغسې روان دی ساعت همغسې ټک ټک کړي، ژوند همغسې روان دی ساعت همغسې ټک ټک کړي، پیښې ورځ تر بل زیاتېږي او وجود کمزوری کېږي، خاطرې را په یادېږي، اوښکې سترګو نه بهېږي، مکتب هغسې ودان دی لکه وچې مخکې داسې. شاګردان ترې فارغېږي، شاګردان ور داخلېږي، کال تر 9 نوي اوښتی، ژوند کې هر څه رنګ بایللی، ژوند زما په اوږو بار دی، زره چاو دی انتظار دی، د پوهنتون هیله مې مړه شوه، ما ویل هلته به یو ځای شو، خو قسمت په کومه سر کړو، څوک یې لر کړو څوک یې بر کړو، خو قسمت په کومه سر کړو، څوک یې لر کړو څوک یې بر کړو، چې له بدو یې بتر کړو. د صابر څه احوال نشته، دا مې ملګری دی خاورین صاحب، د صابر څه احوال نشته چې له کوم حالت تېرېږي، چې ژوند ده ته ورزارېږي که دی ژوند ته ورزارېږي. ډېر زبردست. مننه وایي ژوند ترخېږي او اوږدېږي، زړه مې درد کوي دردېږي، دا د شپه تر نیمه تېره د سهار بانګونه کېږي، د سهار سترګه راخېږي، د مکتب زنګ وهل کېږي، شاګردان را جمع کېږي، څوک په وخت را ورسېږي څوک ناوخته را رسېږي، بیا مدیر ورته قهرېږي، بیا به 3 خبرې کېږي، دا د 3 خبر زړه شوه عملي نه شوه پخه شوه، شاګردانو ته ورپام شو ننداره شوه ډرامه شوه، اوس چې هر ځای 2 غږېږي نو دا 3 پکې یادېږي، هر څه هغسې روان دی، صرف فرق یې دی په دې کې ما او تا ورپکې نه یو، ژوند تلوار کوي تېرېږي، زړه مې درد کوي دردېږي. مننه. یو بل څه درنه اورو؟ یو څو بیتونه د خاورین صاحبې. سترګې به کار پرېږدي تر هوش به بېهوشي ډېره شي، سترګې به کار پرېږدي تر هوش به بېهوشي ډېره شي، ګناه به ستا وي نو که ستا په یاد کافر مړ شو. بیا اورو دغه. مننه وایي سترګې به کار پرېږدي تر هوش به بېهوشي ډېره شي، ګناه به ستا وي نو که ستا په یاد کافر مړ شو. ډېر زبردست بیت. عجیبه نه ده چې مورد پسې زړه وخوت، خاورین صاحب عجیبه نه ده چې مورد پسې زړه وخوت، یوه ورځ به واوره چې مورد پسې پیر مړ شو. اوس یې څوک نشي رنګوي، اوس له برمه پروت ښکاري، اوس یې څوک نشي رنګوي، اوس له برمه پروت ښکاري، له تا نه وروسته ومنه هغه زنځیر مړ شو. مننه. د اسلامي خلافت برم بیا په پښو ودرېد، د اسلامي خلافت برم بیا په پښو ودرېد، د درمسال دروازې ماته شوې مندر مړ شو. بیا ډېر زبردست. مننه وایي د اسلامي خلافت برم بیا په پښو ودرېد، د درمسال دروازې ماته شوې مندر مړ شو. ډېر ښایسته ده. مننه. خیر اوسئ. همدومره. وروستیو کې پیغام لري دوستانو ته؟ پیغام ورکړو، خو بیا زموږ پیغام ورته دا دی چې زموږ هیواد زموږ وطن له ډېرو بدبختیو سره مخ دی او زموږ هیواد دې ته اړتیا لري چې ځوانان راپاڅي او د وطن په خیر او په ګټه باندې یو کار وکړي
او وطن ته یو ښه راتلونکی راوړي او د وطن د یو ښه راتلونکي سبب وګرځي. بس همدا زموږ پیغام دی اوسنیو ځوانانو. دې هیله چې د کرامت الله کاون صاحب له دې ښایسته او زبردست شاعرۍ څخه به مو خوند اخیستی وي. تر بیا او بل دغسې پروګرام په لوی څښتن ته راسپارو. تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې.